تازه خبر دوستم د مسکو پیښې پلانونکي افغانستان کې دي. زه چمتو یم د عیش وځپم. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. عبدالرشید دوستم چې 2020 کال د اګست پر 14مه شپې ناوخته د حیرتان بندر له لارې عطا محمد نور سره یو ځای ترکیې ته وتښتېد. د مسکو د وروستۍ پیښې عاملین طالبان یاد کړي دي. دوستم افغانستان انټرنیشنل تلویزیون ته په استول شوي یو غږیز پیغام کې ویلي چې د روسیې د پلازمینې مسکو د وروستۍ خونړۍ پیښې سازمان کوونکو یعنی پلان کوونکو ته طالبانو په خپل غیږ کې پناه ورکړې ده او ساتي یې. د هغه په وینا په 2001 کال کې په دې بریالی شوم چې ځینې طالب مشران اسیران کړم. اوس هم چمتو یم او کولی شم چې افغانستان کې د عیش ډله وځپم. د جنبش ګوند دغه مشر دغه راز ټینګار کړی چې خلک باید په طالبانو ونه غولیږي ځکه په وینا یې ترهګر دي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.